اوکې بغندیانو اوس راشئ چې کله مونږ د پاست د پوسیشن په باره کې د پاست د ملکیت په باره کې مونږ خبره کوو نو مونږ به د هغې دپاره څه کوو هیډ به استعمالو. ټیک ده؟ په پښتو کې ځان پوه کړئ. په پښتو کې چې کله مونږ وایو سره و، زما سره و، زما سره وه، ټیک ده؟ لکه زما سره پیسې وې، زما سره موبایل فون و، زما سره چاړه وه، زما سره کرسۍ وه، ټیک ده؟ نو تاسو وګورئ سره وه، سره و، ټیک ده؟ دا قسمه الفاظ چې دی هغه مونږ استعمالو. یعنی په پاست کې زما پوسیشن دا و، زما سره په پاست کې دا په ملکیت کې و. په اردو کې د هغې دپاره کې پاس تا، کې پاس تی، کې پاس تے، میرے پاس پیسے تے، میرے پاس کرسی تا یا کرسی تی، ټیک ده؟ نو دغه شانتې د اردو د جملو په آخر کې څو کې پاس تا، کې پاس تی او د پښتو پای کې سره وا یا سره و. دا چې راغلي و نو پوه شئ چې د دې دپاره به بیا مونږ په انګلیش کې هیډ استعمالو. ټیک ده؟ په پاست کې چې کله مونږ د پوسیشن په باره کې خبره کوو، د پاست د ملکیت په باره کې خبره کوو، د هغې دپاره مونږ هیډ استعمالو او هیډ مونږ د ټولو سره استعمالو. خو د سبجیکټ په دی باندې هی شي ایټ سینګولر ناون راغی یا آی وی یو دی او پلورل ناون راغی نو د ټولو سره هیډ چې دی هغه استعمالیږي. کلیر دی ګلابه؟ ویری ګډ. اوس داسې وکړئ چې راشئ سټرکچر له. سټرکچر به څنګه وي؟ اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ، بیا به پسې ولګوئ هیډ، بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. لکه زه وایم زما سره پیسې وې، نو سره وې د پاست خبره شوه که نه؟ نو آی هیډ منی. د هغه سره پیسې وې، هی هیډ منی. د هغوی سره پیسې وې، دے هیډ منی. ستا سره پیسې وې، یو هیډ منی. ستاسو سره پیسې وې، یو هیډ منی. زما سره ګاډی و، آی هیډ ا کار. ستا سره ګاډی و، یو هیډ ا کار. د هغه سره موبایل فون و، هی هیډ موبایل فون. د هغه سره سایکل و، هی هیډ ا بایسیکل. زما سره پیشو وه، آی هیډ ا کیټ. ستا سره پیشو وه، یو هیډ ا کیټ. آسان دی؟ ویری ګډ. اوس داسې وکړئ چې کله تاسو سره په تیر شوي وخت کې څه نه وو، ټیک ده؟ زما سره پیسې نه وې، زما سره موبایل فون نه و، زما سره ګاډی نه و. نو چې کله تاسو د تیر شوي وخت په باره کې خبره کوئ چې ستاسو سره دا څیز نه و، ستاسو په ملکیت کې دا څیز نه و، نو د هغې دپاره بیا تاسو نیګیټیو سینټنسز استعمالوئ. او نیګیټیو چې تاسو کله جوړوئ نو تاسو به ډیډ ناټ یا ډیډنټ ولګوئ او د هغې سره به هیو ولګوئ. بیا د هیډ خبره به بیا څه شي؟ ختمه به شي. نو ډیډ ناټ هیو چې کله تاسو ولګوئ په سینټنس کې نو دا به تاسو ته د تیر شوي وخت کې چې ستاسو څه نه و دا به تاسو ته هغه ظاهري. ستاسو په ملکیت کې څه نه و، ستاسو په پوسیشن کې څه نه و، دا به تاسو ته بیا هغه ظاهري. کلیر دی؟ اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ، بیا به پسې ولګوئ ډیډنټ، او چې ډیډنټ راغی نو بیا به هیډ نه لګي، بیا به هیو لګي. نو بیا به ولګوئ هیو او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. زه وایم چې زما سره پیسې نه وې، نو آی ډیډنټ هیو منی. ستا سره پیسې نه وې، یو ډیډنټ هیو منی. د هغه سره پیسې نه وې، هی ډیډنټ هیو منی. د هغه سره موبایل فون نه و، هی ډیډنټ هیو موبایل فون. د هغې سره موبایل فون نه و، شي ډیډنټ هیو موبایل فون. زمونږ سره ګاډی نه و، وی ډیډنټ هیو ا کار. زمونږ سره کور نه و، وی ډیډنټ هیو ا هاوس. زما سره بوټان نه و، آی ډیډنټ هیو شوز. زما سره موټرسایکل نه و، آی ډیډنټ هیو موټرسایکل یا موټر بایک. ستا سره موټرسایکل نه و، یو ډیډنټ هیو موټرسایکل اور یو ډیډنټ هیو موټر بایک. نو چې په تیر شوي وخت کې ستاسو سره څه نه و نو د هغې دپاره بیا تاسو ډیډنټ او د ډیډنټ سره به بیا هیو لګوئ. ټیک شو؟ اوس تاسو د یو کس نه تپوس کوئ چې ستا سره دا څیز و په تیر شوي وخت کې که نه و در سره، نو د هغې دپاره به بیا تاسو انټراګیټیو سینټنسز چې دي هغه به استعمالوئ. او د انټراګیټیو سینټنسز دپاره به تاسو چل کوئ، اول به ډیډ ولګوئ په سینټنس کې، بیا به پسې سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې هیف ولګوئ،
بیا آبجیکټ او په لاس کې ساين اف انټروګیشن. چې ډیډ په جمله کې راغی نو بیا به تاسو هیډ نه لګوئ، څه به لګوئ؟ هیف به لګوئ. زه وایم چې آیا ستا سره پیسې وي؟ Did you have money? آیا د هغه سره پیسې وي؟ Did he have money? آیا زما سره موبایل فون وو؟ Did I have mobile phone? آیا ستا سره موبایل فون وو؟ Did you have mobile phone? آیا ستا سره ګاډی وو؟ Did you have a car? آیا د هغه سره ګاډی وو؟ Did he have a car? مطلب د تیر شوي وخت د ملکیت په باره کې چې تاسو د چانه تپوس کوئ نو تاسو به د هغې دپاره دا انټراګیټیو سنټنسز چې دي هغه به تاسو استعمالوئ. کلیر دی ګلابه؟ اوس داسې وکړئ چې په دې هیډ باندې چې دی پراکټس وکړئ، د تیر شوي وخت د ملکیت په باره کې د یو بل نه تپوس وکړئ. ټیک شو؟ چې ستا نه چا تپوس وکړو چې آیا په تیر شوي وخت کې دا ستا سره وو نو څو ډیډ یو هیف منی؟ اوس چې ستا سره پیسې وې نو یس آی هیډ منی، او چې نو آی ډیډنټ هیف منی. په دې کنسپټ باندې ځان لږ پوه کړئ ګلابه. ستا نه کوېسچن چا وکړو چې ډیډ یو هیف منی، ستا انسر چې دی هغه په یس کې دی نو یس بیا به څه کې آی هیډ منی به بیا وی، هیډ به بیا استعمالوي چې ستا جواب په یس کې دی. خو چې کله ستا جواب په نو کې دی چې زما سره پیسې نه وي نو آی ډیډنټ، او چې ډیډنټ دی وي نو بیا به هیډ نه لګي، بیا به څه لګي؟ هیف به بیا لګي. نو آی ډیډنټ هیف منی. Did you have mobile phone? Yes, I had a mobile phone. No, I didn't have mobile phone. Did you have a car? Sasar gaadi wo? Yes, I had a car. No, I didn't have a car. Did you have motorcycle ya motorbike? Yes, I had motorbike. No, I didn't have motorcycle ya motorbike. Clear de gulaba?